سلامونه یو ځل بیا ستاسو په درانه چوکاټ کې د ویب سایټ جوړولو د کورس دویمه ویډیو ده. په دې ویډیو کې زه تاسو ته براوزرونه معرفي کوم. ځکه موږ چې کوم ویب سایټ جوړو نو په لومړي سر کې موږ دپاره مهمه ده چې په براوزر باندې هغه خلاص کړو. که تاسو متوجه شوي وئ هر فایل چې دی هغه خپل یو په پښتو ژبه کې ورته وروستاړی وایي چې خپل یو ایکسټنشن لري. ګورئ تاسو که تاسو د ویډیو فایلونو په اخر سر کې متوجه شوي وئ ډاټ MP4 نوشته وي، همدارنګه د اډیو فایلونو په اخر سر کې ډاټ MP3 لیکل شوي، د عکسونو په فایل اخر سر ته ډاټ JPG نوشته وي، او د کتابونو چې PDF دی هغې ته ډاټ PDF لیکل شوي، او هغه لیکنې چې هغه د ټیکسټ ډاټ TXT ورته لیکلي په اخر سر کې. دا څه شی دی؟ دا د دې فایل ایکسټنشن دی چې په دې په واسطه باندې یو فایل پیژندل کیږي. نو براوزر چې دی هغه زموږ سره څه کار کوي؟ موږ کوم کوډونه چې موږ کوو، کوم کوډینګ چې موږ کوو د HTML، نو هغه کوډینګ چې دی هغه به په براوزر کې موږ ته ښکاري. هغه فایل چې دی هغه موږ په براوزر کې خلاصو. ګورئ زه تاسو ته یو فایلونه در وښایم. که تاسو دلته راشئ دغه فایلونه وګورئ. ګورئ دغه فایل چې دی ډاټ MP4 په اخر کې لیکل شوی، او که تاسو دې ته متوجه شئ هم دلته لیکلي چې MP4 ایټم ټایپ MP4 فایل. همدارنګه اډیو فایل ته که راشئ دلته اخر سر ته لیکلي ډاټ MP3، دې ته تاسو وګورئ ډاټ MP3 فایل یې ورته لیکلی په دې ځای کې. همدارنګه دغه چې دی بوک HTML دی، ګوره دلته ډاټ HTML یې لیکلی، که تاسو دلته متوجه شئ وایي HTML ډاکومنټ دی ده. همدارنګه عکس چې دی عکس ته JPG لیکل شوی چې JPG فایل. ګورئ په دغه وړه خانه چې تاسو ته خلاصیږي په دې کې تاسو وګورئ JPG فایل، او دا ټیکسټ فایل دی. نو موږ چې کوم کار کوو هغه په HTML باندې کوو. HTML چې کوم دی هغه به تاسو ته د هغه کوډینګ چې موږ کړی هغه به تاسو ته براوزر ښکاره کوي د HTML په واسطه باندې. نو دغه چې دی براوزرونه د دې ترڅنګ چې دی HTML اسناد چې کوم دي دا اوس چې موږ کوم کار کوو دا به HTML فایل او CSS فایل وي، چې د دې وروستاړی یا ایکسټنشن چې کوم دی هغه ډاټ HTML یا ډاټ HTM دی، او د CSS فایل چې دی هغه ډاټ CSS دی. دغه HTML چې دی دا په عموما کې د ویب سایټ دغه ډیزاین د جوړښت دی، د کور دی. لکه مثال په ډول باندې که تاسو یو موټر ته متوجه شئ، د موټر دغه بار کم باډي چې کومه ده له ټیرونو نه پرته دغه باډي چې کومه ده نو دا د HTML معنی لري، یعنې جوړښت. خو دغه کم رنګونه چې ورکړل شوي دي او کم ډیزاین یې شوی دی، ټیرونه ورته لګېدلي دي، په منځ کې سیټونه دي، نو دغه ډیزاین چې دی دغه د CSS سره دغه کوو مقایسه کوو، چې داخلي ډیزاین چې کوم دی دا موږ ټول په څه شي باندې کوو؟ په CSS باندې کوو، او بهر دغه چوکاټ چې کوم دی نو دا په HTML باندې جوړو. براوزرونه چې دی براوزرونه به موږ سره هغه HTML فایل چې موږ جوړو هغه به دغه براوزر موږ سره پیژني، او د پیژندلو وروسته به چې موږ څه ډول ډیزاین کړی په همغه شکل باندې به موږ ته ښکاره کوي. ګورئ لومړی دغه کروم براوزر دی چې دا د ګوګل کمپنۍ لخوا جوړ شوی، دویم دغه فایرفیکس دی چې د موزیلا کمپنۍ لخوا جوړ شوی، انټرنیټ ایکسپلورر دی چې د مایکروسافټ کمپنۍ لخوا جوړ شوی، اوپیرا ده چې د اوپیرا کمپنۍ لخوا، سفری ده چې د اپل کمپنۍ لخوا جوړ شوی. دا ټول براوزرونه دي. دا تاسو سره ډیر بلد دی. تاسو ګورئ ګوګل په دې دا زیاتره خلک د ګوګل په نوم باندې پیژني. کوم لینکونه چې تاسو خلاصوئ لینکونه ټول دغه برنامې خلاصوي. نو دا چې دا موږ سره څه شی دي؟ براوزرونه دي. اوس راځو د ټیګونو معرفي ته. موږ په دغه کې چې دی په ویب سایټ کې موږ ټیګونه لرو. د ویب سایټ په جوړښت کې HTML فایل کې موږ ټیګونه لرو چې یو اوپن ټیګ دی او یو کلوز ټیګ دی. ګورئ دغه د کوچنۍ علامه او لوی علامه، او کله دې خوا نه وویل شي نو دا کوچنۍ او دا لویه. نو که تاسو دغه دواړه علامې ګورئ دا چې دی دا اوپن ټیګ یا خلاص ټیګ دی. د دې په منځ په دې ساحه کې چې دی څه شی کېږي؟ لیکنه کېږي. لکه تاسو وګورئ دغه ټیګ دی چې HTML ټیګ دی، صحیح ده؟ د دې ترڅنګ دغه کلوز ټیګ دی چې یو کوچنۍ علامه او بله لوی علامه او په منځ کې سلش.
دغه کلوز ټاګ چې دی دا د اوپن ټاګ سره ډیر ضرور دی. کله چې تاسو اوپن ټاګ ورکوئ نو ضرور به ورسره کلوز ټاګ ورکوئ. اوس چې موږ په کومه برنامه باندې تاسو ته دا کورس تدریسو نو په هغې برنامه کې هغه آټو برنامه ده، یعنې اتومات ده. هغه تاسو کولی شئ کله چې تاسو اوپن ټاګ چې تاسو ورکوئ او انټر یې کوئ ډایرکټ تاسو ته کلوز ټاګ چې دی راخلي، یعنې تاسو ته د کلوز ټاګ د لیکلو اړتیا نشته په دې برنامه کې. که تاسو چیرته ولیکئ چې HTML دغه ټاګ څنګه بند کړئ ډایرکټ تاسو ته دغه د کلوز ټاګ علامه چې دی تاسو ته راځي. نو دا دي ټاګونه د ټاګ پیژندل. اوس چې دی elements of HTML یعنې د HTML عناصر. ګوره HTML چې دی خپل ځانګړي عناصر لري چې د ټایټل نوم دا یو ټاګ دی، صحیح دی، یا د ټاګ نوم یا د ټایټل نوم. دا چې دی د ټاګ نوم دی. ښه، ټاګ نوم د HTML عنصر او سره د ټاګ کلوز یا دا اوپن ټاګ دی او دا کلوز ټاګ دی. دلته سرچپه شوي وبخئ خو دا لومړي سر ته راځي او دا اخیر سر ته راځي. لومړی چې دی اوپن ټاګ راځي، دویم کلوز ټاګ راځي، او دغه چې دی د سایټ نوم دی. ټایټل چې دی دا ټایټل دی. ټایټل په خپله باندې یو رسمي ټاګ دی د HTML چې تاسو د هغې په واسطه باندې څه شی کوئ، د ویب سایټ نوم لیکئ. نو دا د ویب سایټ نوم او ورسره کلوز ټاګ. همدارنګه دلته چې دی تاسو کولی شئ همدغه دلته په دې شکل باندې هم ولیکئ. دلته د یو کرښې په شکل باندې هم تاسو په HTML کې لیکلی شئ او د 3 کرښو په شکل هم تاسو لیکلی شئ چې لومړی د ټاګ نوم، بیا چې څنګه تاسو ټاګ بند کړئ ډایرکټ چې دی دغه ټاګ په خپله لیکل کېږي. نو کله چې تاسو انټر ووهئ تاسو کولی شئ دلته ولیکئ چې د HTML عناصر یعنې محتویات چې کوم دي د سایټ نوم. که دلته تاسو ټایټل لیکلی دلته لیکلی شئ د سایټ نوم او انټر نه وروسته د ټاګ نوم چې دی په خپله باندې ټاګ کلوز کېږي. نو په دې 3 کرښو په شکل باندې هم لیکلی شئ او د لومړي کرښو په یو کرښې په شکل هم لیکلی شئ. خو تاسو لپاره مهمه که تاسو چېرته د مونیټایز لپاره چینل جوړوئ، ویب سایټ جوړوئ، نو تاسو به په دې شکل باندې لیکنه کوئ، یعنې په یو کرښه کې به تاسو لیکل کوئ. ځکه په یو کرښه کې لیکل کوئ چې په یو کرښه کې لیکنه صفا راځي او ایډسنس چې دی هغې ډېر زر تشخیص کولی شي. همدارنګه د HTML خالي عناصر یا empty elements چې کوم دي هغه داسې elements دي چې خالي دي، یعنې هیڅ لیکنه پکې نه کېږي په منځ کې، او همدارنګه د بندېدو ټاګ هم نه لري. ګورئ د ټاګ نوم چې دی دا په داخل کې محتویات هم نه لري او د بندېدو ټاګ چې کوم دی دا هم نه لري. او دغه دوه ټاګونه چې دي مثال په شکل ما تاسو ته راوړی دی چې دا کلوز ټاګ نه لري، یا کلوز ټاګ یا ټاګ بسته چې کوم ته وایي هغه نه لري. همدارنګه دغه HR چې کوم دی دا هم چې شی کوي په داخل کې محتویات هم نه لري او د بندېدو ټاګ هم نه لري. راځو د ویب سایټ جوړښت ته. ویب سایټ دلته موږ د یو انسان سره ورته چې شی کړی دی مشابه کړی دی. که تاسو کله یو ویب سایټ جوړوئ نو دغه ګورئ د ویب سایټ یا د انسان دغه سر چې دی هر څه چې په دې سر کې پراته دي هغه چیرته دي؟ په دې HTML یا هیډ برخه کې دي، او هغه څه چې په ویب پاڼه کې لیدل کېږي هغه ټول مثال په شکل د انسان دغه باډي چې لاس، پښې، تنه، دغه شیونه چې کوم دی دا په باډي کې دي. یعنې ویب سایټ چې تاسو کله جوړوئ دا د ویب سایټ مکمل جوړښت دی. لومړی کرښه چې دی ډاک ټایپ HTML داسې راځي، دویمه کرښه چې دی ډایرکټ ورپسې HTML راځي. ګوره د دې HTML بسته ټاګ چې کوم دی یا کلوز ټاګ چې کوم دی هغه دلته په اخیر سر کې دی. ټول هر څه چې لیکل کېږي هغه په HTML کې لیکل کېږي. وروسته د چې دی د هیډ ټاګ دی چې هیډ ټاګ کې موږ سره د ویب سایټ په اړه ټول معلومات په دې برخه کې لیکل کېږي، د هیډ په برخه کې لیکل کېږي چې هیډ په خپله د HTML د نن لیکل کېږي. همدارنګه باډي چې دی ګوره د هیډ چې دی دغه خلاص ټاګ دی او دا بسته ټاګ دی یا بند ټاګ دی. دویم چې دی دغه باډي برخه ده چې هر هغه څه چې په پاڼه کې لیدل کېږي هغه دلته د باډي په برخه کې لیکل کېږي، په دې ساحه کې لیکل کېږي. د اوپن ټاګ نه وروسته او د کلوز ټاګ نه مخکې په دې ساحه کې چې دی هر هغه څه چې په پاڼه کې لیدل کېږي دلته لیکل کېږي. نو دا زمونږ د نن ورځې درس انشاءالله چې راتلونکي ویډیوګانې به هم په همدې ترتیب سره تاسو ته وړاندې کړم.
نو تر څو چې زه ستاسو په حضور کې د بلې ویډیو سره حاضرېږم، تر هغې مو په لوی او بخښونکي الله تعالی سپارم.